سلامونه. تاسو دا ګورئ مونږ دا وخت د برلین ښار نه د هامبورګ په لار یو او دا ځل د بس د لارې سفر کوو. تاسو ګورئ چې لاندې زراعتي ځمکه ده او بیا پاس ورته چې دی داسې لوی لوی پکې لګول شوي دي چې د باد له لارې د هوا له لارې چې دی دوی انرژي بجلی تولیدوي او دا څه وړه سیمه نه ده، ډېره لوی سیمه ده او په دې ډېره پراخه دغه پکې لګول شوي دي چې د هوا د لارې دا تاویږي او بیا بجلی جوړوي. په آلمان کې دا ډېره یو غټه پروژه ورته ووایي یا چې دا ډېره با ارزښته او نورې نړۍ هم د دوی نه دا زده کړي دي چې د هوا د لارې انرژي تولید شي، ځکه چې په دې باندې نور هیڅ قسمه مصرف نه راځي بلکې صرف د دې دغه چې کوم ساختمان دی د دې جوړښت دی د دې مصارف دي. بله دا ده چې دا پاکه انرژي ده، په دې کې چې دی کوم داسې نور لکه تیل یا سنگ زغال یا چې د نور شیان پکې نه استفاده کیږي لکه ګاز. دا چې دی صرف د هوا د لارې دوی انرژي تولیدوي او دا په آلمان کې په ډیرو سیمو کې دا شیان شته دی، دا پکې شته دی او د دې د لارې چې دی دوی ډیره پاکه انرژي تولیدوي او همدا راز دی چې په آلمان کې هوا پاکه ده، ککړه نه ده او تاسو دا ګورئ دلته چې دی سنگ زغال هم پروت دی چې د دې لارې دلته دغه تصفیه کیږي، په دې دغه ماشینري کې دلته تصفیه کیږي او بیا چې د کومې مرکز ګرمیانې دي په هغې کې دغه سنگ زغال استفاده کیږي، خو هوا ککړتیا هر ډول مخه نیولې ده. بل چې د هر ځای کې دوی ونې لګولې دي، تاسې دا ګورئ چې ټوله سیمه پاکه ده، سره غاړه ټوله پاکه ده، ونو ته بیخي ارزښت ورکول کیږي دغه ځنګلونو کې یا دغه ونو کې چې دی دوی چې کوم اضافي بوټي پکې هغه ونه وي چې هغه د دوی نورو ونو مخه ونه نیسي او باقاعده په دې کې واړه واړه سړکونه دي چې دننه ځنګل ته ورسیږي او د دوی خیال وساتي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هوا ککړتیا کې د هغې مخه نیول ونې چې دی په هغې کې یو اغېزمن رول لري. نو دغه سیمه تاسو ته وښیو، انشاءالله که مخې ته نور څه راغله هم به هغه تاسو سره شریک کړو. بیا دا تاسو ګورئ چې دلته د سولر انرژي تولیدېږي، دا په ډېره غټه سیمه باندې چې د سولر لګول شوي دي، که څه هم څه سیمه تېره شوه څه دا ده تاسو دا وګورئ ډېره لوی سیمه په دې سولرو باندې نیولې ده. دا وګورئ انرژي په آلمان کې آلمان حکومت په انرژي تولید کې چې دی ډېر نوي نوښتونه کړي دي او ډېر په زړه پورې نوښتونه یې کړي دي چې دلته دا وګورئ تاسې چې دلته د زراعت دپاره استعمالیږي، دلته چې کوم کورونه دي هغوی ته همدغه انرژي ورکوي. داسې ووایي چې دغه د زراعت ځمکه ده او دلته مختلف ډېر کورونه دي او موږ ته چې دی دلته مختلف څاروي هم ښکاري چې خلک یې ساتي او زه فکر کوم چې دغلته چې دا کم انرژي تولیدېږي چې خاص کر دغه سولر لګېدلي وو د دوی انرژي به همدغې سیمې خلکو ته ورکول کېږي او دغه زراعتي ځمکې به ساتل کېږي، ځکه چې دوی اوبو ته اړتیا لري، دوی پاکو اوبو ته اړتیا لري او د هغې چې کوم د اوبو اړتیا ده یا چې نور کوم مشینري ده هغه په همدې باندې استفاده کیږي. بل په جرمني کې غټه خبره دا ده چې دلته چې کومې د غټې مشینريانې دي هغه اکثر په همدې بجلی باندې چلیږي، که هغه د ځینې مشینريانې دي هغه چارج کیږي، ځینې چې دی هغوی ته برق ورکول کیږي ډایرکټ. نو فکر کوم چې دلته کوم ځای په ځای مشینريانې ولاړې دي هغه به هم چارج کیږي. نو نور مخکې ځینې درته ښیم، موږ سره اوسئ. دغه کورونه چې تاسو ته مخامخ ښکاري
دا د همدغې د ځمکو زمینداران دي او دوی ته بیا چې دی چې کوم انرژي ورکول کېږي دوی ته د دوی کورونو ته همداسې د دغې ځمکو ساتلو دپاره چې کوم د اوبو اړتیاوې دي د کوم د برق اړتیاوې دي یا د مشینري پوره کول دا کور چې تاسو ګورئ دلته راځي دا ټول چې دی پوښلی دی په سولر باندې او د همدې نه چې دی د دوی هغه برق چې کموالی دی هغه په همدې باندې پوره کېږي. دا ګورئ چې دا ډېره غټه سیمه ده او په دې باندې چې دی دغه د سولر پینلونه یې په لګولي دي. پینل یې چې دی په زرګونو پینل یې دي دا او دې ته چې دی هر ډول احتیاطي کوم تدابیر د هغې هم ورته نیولي دي. په یو وخت کې چې دی دوی د څو قسمه انرژي پیدا کوي. دا ګورئ نو مختلف هیوادونه د مختلفو لارو چې د انرژي تولیدوي خو جرمني بیا چې دی په دې کې ډېر مخکې دی چې هم د سولر د لارې انرژي تولیدوي او هم دغه چې کوم دا غټ لوی د هوا د لارې چې کوم پکې لري او دوی انرژي تولیدوي نو دا د دوی ډېره مشهوره ده او نوره نړۍ چې ده هغه د جرمني نه دغه چې دی زده کوي. تاسو دا وګورئ بیا دوی دا درې پرې لري او لاندې چې دی بیا ډېر غټ ځای ورته جوړ کړی دی او شاته چې دی دا غټ موډیم لري او د هغې موډیم له لورې چې دی بیا هغې په واسطه باندې دا تاویږي او بیا لاندې غټه خبره دا ده چې زراعتي ځمکه ده. لاندې چې دی د دې دپاره دې کې فصل کرل کېږي نو هم څو ګټې کوي په دې ځمکې نه چې هم یې پکې دا شیان لګولي دي چې دغه تولید کړي برق تولید کړي او هم لاندې چې دی فصل وکړي او دغې فصل نه هم استفاده وکړي. Ich möchte schon mal die Fahrgäste verabschieden, die uns hier verlassen werden und wünsche einen angenehmen Heimweg, Aufenthalt oder Weiterreise. Der Rest ist der noch weiter. دا هم د هامبورګ بس سټیشن چېرته چې زموږ بس به ودرېږي. او هغه زموږ ملګری متین جان ولاړ دی. دا زموږ د بس سټیشن دلته به اوس موږ بس نه کوز شو.